بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ کوم ځای ویلیو؟ نن به ایډوانس فایند وایو. ښه دا لیکله موږ ته ورته چې فایند خو پرون موږ ویلي اوس ایډوانس فایند ته ځو او دې کې ورته وایي چې موږ ته پیدا کړه یو ډېر د پکې یو به زه ورته ولیکم. فایند نیکس سره یو پیدا کېږي او فایند ان په کوم ځای کې وګورم. کرنٹ سلیکشن کوم لیکل مې دی چې انتخاب کړي دي په دغو کې وګورم درته یې که نه مین ډاکومنټ په ټول ډاکومنټ کې وګورم. که انتخاب مې نه کوي بای ډیفالټ مین ډاکومنټ وي. ګوره ټول یې درته نښه کړه. بل څه ده په دې کې هایلایټ آل ټول به داسې درته هایلایټ کړي. کلیر هایلایټ بېرته یې در لرې کوه. فایند نیکس سره بیا یو یو درته ښیي. بیا راځو بل په دې مور باندې که کلیک کوم مور معنا زیات ډېر دې باندې کلیک کوم نو ډېرې اپشنې دي فایند په باره کې. اول سرچ یې په کوم ځای کې درته وکړم آل په هر ځای کې اپ کوم ځای کې دي چې کلیک کړی د هغه نه پورته وګوره دا ماته پیدا که چې راته پیدا که کوم لغات دی چې دلته لیکلی وي یا جمله. ډاون کوم ځای کې دی چې کلیک کړی د هغه نه لاندې ښکته طرف ته ورته چې په هر ځای کې پیدا که. میچ کیس مخکې مو هم ویلي فایند نیکسټ که ګوره یو یې پیدا که خو په وړو تورو ده دلته ما په وړو لیکلی ده ټول او په دې کې وګوره داسې یو پیدا کړي چې هغه کې وای په غټو تورو ده. که چېرته دا فعال کې بیا داسې یو نه درته پیدا کوي چې په هغه کې وای په غټو تورو وي. څنګه چې تا لیکلی وي هماغه رقم به درته پیدا کوي. که په وړو دې لیکلی وي په وړو تورو پیدا کوي او که په غټو دې لیکلی وي په غټو تورو پیدا کوي. فایند هول ورډز انلی هول ورډ څه مطلب مکمل لغات. فایند نیکسټ کا ګوره یو پیدا که خو د یور لغات برخه دی بل لغات کې دننه دا یو استعمال شوی ده. نو زه ورته وایم چې ماته داسې یو مه پیدا کوه چې هغه د بل لغات برخه وي. فایند هول ورډز انلی هول ورډ مطلب مکمل لغات. مکمل لغات څنګه وي چې یو طرف ته دواړو طرفو ته فاصله وي بل لغات سره ښخ نه وي. نو ګورو زه فایند نیکسټ باندې کلیک کوم بیا دغه ځای نه هایلایټ کوم داسې یو به یې نه وي درته پیدا کړي چې هغه د بل لغات برخه وي مکمل لغات به وي ځان ته. بل په دې کې وایلډ کارډ تاسو ته ما یوه طریقه ښودلې وه چې که چېرته په فلش کې شي د نه ورک سي نو په سرچ باکس کې په دغه ځای کې ورته ولیکئ اسټریک ستوری. ستوری چې دا وایلډ کارډ ده صحیح ده. که زه چېرته دلته وایلډ کارډ ته ولیکمه ستوری او ورته وایم چې هایلایټ که اوس آل باندې ورنه کړو اول به دا هایلایټینګ تر کلیر کړو بیا به یې هایلایټ کړو. ورډ فاونډز بیا به زه ولیکمه که فعلا کار نه کوي نه پوهېږم دغه ورډ ما اوس انسټال کړی بل انسټال ټول درته انتخابوي لکه سلیکټ آل څه وکړي تاسې چک کې کېدای شي تاسې کمپیوټر کې کار وکړي چې څه لیکل دي ټول به دغه درته انتخاب کړي لکه د یو لغات یې څه انتخابوه دا رقم به ټول درته وښي. نو که چېرته وایلډ کارډ استعمالوي ښه دلته ما فعال کړی نه ده که نه تاسې خو هم څه نه یایئ دا به فعال کړي اوس تاسې وګورئ ګوره ټول یې انتخاب اسټریک دغسې ولیکې نو مطلب تا ته بیا اسټریک کې ګوري هلته چې چېرته خو چا اسټریک نه یې لیکلی خو که کله ته ورته چې دا وایلډ کارډ ده وایلډ ځنګلي ته یایي صحیح ده. د امنیت والا کارډ چې دا داسې ده لکه وایلډ کارډ چې کوم ارګان ته هم نه نشي څوک یې رسې منې کولی که نه د هغو خپل اصول دي. نو دغه رقم دغه چې کوم دا اسټریک دا وایلډ کارډ ده نو څه لیکل چې وي ټول بیا انتخابي لکه اوس یې ستاسې ته وښود لکه په هغه کې چې تاسې اسټریک ولیکئ شي چې پټ وي یا ښکاره وي ټول درته ښیي. فولډر یې ته وښیي فولډرو کې چې نن کوم فایلونه وي هغه هم ټول درته وښیي. ښه بل چې ده په دې کې هغه ده ساونډز لایک. ساونډز لایک څه معنا زه به دا بېرته کلیر کړم هایلایټینګ. فرض که دغه ځای کې ما یو لغات ولیکه اکثر دغه لیکم ویل او بل هم دا ویل تلفظ یو رقم ده که نه خو سپیل کې فرق ده معنا کې فرق ده. نو زه ویل ورته لیکم یو او ورته وایم چې ما ته ټول پیدا کړه. که صرف فایند نیکسټ باندې کلیک کړم دغه یو راته ښیي یا هایلایټ کوه. خو که زه چېرته ورته وایم چې ما درته ساونډز لایک فعال کړمه ورته وایم چې دغه رقم تلفظ وي چې کله تلفظ کوي دغه رقم اواز کوي نو هغه ټول لغتونه راته انتخاب کړه ټول یې درته پیدا کړه. او په آخر کې دغه لاین کې چې دا کالم کې فایند آل ورډ فارمز د انګلیسي د هر لغات د هر ورب تقریبا 3-4 فارمونه دي لکه گو وینټ ګان ګوینګ. نو که زه ورته وایم چې ما ته ته یو پیدا کړه هغه پیدا کړه دا څه مې که دغه ده هایلایټ کړمه ګو ورته ولیکمه
ورته وایم چې ماته ته ګو پیدا کړه چې چېرته هم لیکلی وي ګوره چېرته صرف ګو لیکلی هغه یې پیدا کړه خو وینټ بیخي تر مختلف ده دا هم د تللو لپاره استعمالیږي خو وینټ یې درته ونه ښوده استاد ته که معلومات نه چې تللو باره کې خو معلومات دي خو که وینټ استعمال کړی بیا خو ګو باندې نه پیدا کېږي که نه ته به دا فعال کې پسې چې ټول فارمونه یې راته پیدا کړه هایلایټ آل کا ګوره اوس یې او په مخکې که پام په ګوینګ او ګان کې صرف ګو پیدا کړې وه اوس یې ټول انتخاب کړه درته او د دې نه وروسته کشیده څه قسم لیکل دي نه پوهېږم په فارسي کې دي که په کومه ژبه کې دي کشیده لیکل دي خو نه پوهېږم دلته یې کشیده ورته لیکلی ده ډایکریټکس هم همدا رقم ده الف حمزه خو تاسې پېژنئ حمزه دا که چېرته لیکلی وي او میچ کنټرول کریکټرز کنټرول کریکټرز مګر تاسې نه ګورئ لکه جملې چې کنټرولوي فل سټاپ ختمه سوه کامله پاتې ده سوالیه نشان دغه شان څوک نه پکې پیدا کړي پریفکس او سفکس ډېر استعمالیږي پریفکس څه شی ته یي مختاړي ته یي سفکس وروستاړي ته یي چا که پښتو دري ادبیاتو لیکي هغه کې دغه راځي په دري کې نه پوهېږم څه ورته یي خو پښتو کې مختاړی وروستاړی ورته یي پېشون پاسوان ښه دا مې زده کړه معلوماتو کې اضافه وسوه زه ورته یم چې هغه ټول لغات راته وښیه ګو زه ګورئ که دغسې هایلایټ کړمه بغیر له هغه نه نو صرف ګو راته ښیي د پریفکس کې به هم دغه رقم درته وښیي که تاسې فکر وکئ مختاړی دغه ده که نه ګورئ زه پریفکس انتخابوم ورته چې ما ته هایلایټ کړه دغه یې وښوده چې دغو لغاتونو هغه ټول لغاتونه به درته وښیي چې هغو مختاړی یا پیشوند څه شی وي ګو وي زه ورته یم بیرته کلیر کړه او ورته یم چې سفکس اوس به تاسې په پوه شئ چې رښتیا کار کوي او که نه کوي وروستاړی پیشوند پسوند یې راته وښیه هایلایټ ګوره صرف ګو یې پیدا کړه دا ټول لغات ده مختاړی هم دی دا وروستاړی هم دی دا او منځتاړی هم دی دا منځتاړی به زه ځانه کې پیدا کړم نه پوهېږم چې منځتاړی وي که نه به یې کې نو په خپله دغه لغات د ټول نو دا نورې ګوره انتخاب نه کړه ځکه چې هغو ګو په اول سر کې لیکلی ده او دا زه بیرته کلیر کومه اګنور پنکچویشن کریکټرز پنکچویشن کریکټرز په عربي کې چې اعراب ورته یي زبر زیر پیش مد چې کله د عربي لیکل وي داسې ته ورته یې چې ما ته پیدا کړه او هغه عربي لیکل 500 صفحې وي ته ورته یې چې ما ته احمد پکې پیدا کړه نو کمپیوټر په دې باندې نه پوهېږي چې دا زبر ده دا زیر ده او دغه پیش ده دغه کې مه ګوره په دې هر ځای کې ګوري نو بیا به وخت ډېر نیسي مثال که ورته یې چې احمد پیدا کړه او احمد په 400 نمبر صفحې کې ده داسې اولې صفحې نه شروع وکړي هلته رسېږي بیا ډېر زیات وخت نیسي که غواړي چې دا سرچینګ د لږ تیز سي زر یې پیدا کړي نو ته به ورته وایې چې اګنور پنکچویشن کریکټرز دا چې کوم زبر زیر پیش دغه شیان وي پکې دغو نه صرف نظر وکړه دغو نه تېر شه دغو کې مه راته ګوره نو سرچینګ به دې تیز سي بل د په دې کې اګنور وایټ سپیس کریکټرز وایټ سپیس کریکټرز یې فاصلې ته ګوره هر لغات نه وروسته موږ فاصله ورکړې ده کمپیوټر په دې باندې نه پوهېږي دا فاصله ده سپیس چې ووایه بس دغه ته داسې یو سیټینګ کړی دا فاصله به ورګرته چې لیکل کېږي نه نو په دغه ځایونو کې هم دی ګوري که دا پکې اګنور کې هم لږ به سرچینګ دې ته تیز سي دواړه چې فعال کې نو وایټ سپیس کریکټرز معنا فاصله که هغه د ټیب ویلی 7 حرفه فاصله ورکوي اتم ته ورځي اتم حرف لیکلو ځای ته او که سپیس دی ویلی وي 1 حرف فاصله ورکوي که چېرته دې فرض کړه د لیکلو رنګ بدل کړی ده ویل دغه ویل ما د لیکلو یو ګو لږ ډېر وارده پکې ورته یم چې دغه لیکلو رنګ سور کړه ورته یم چې ما ته اوس داسې ګو پیدا کړه چې د هغه رنګ سور وي لیکل به ګو به ډېر وار لیکلی وي پکې بسم الله الرحمن الرحیم بیرته درس له سره سم دغه رنګ ته راځو چې رنګ یې څنګه ده چې سور رنګ وي هغه ماته را پیدا کړه نو راځو فارمیټ ته بیا راسې که ګورئ بغیر له دې نه ورته وایي چې ما ته ته ګو وښیه ټول درته پیدا کوي صحیح ده او که ورته یم چې ښه ده بیرته کلیر کوم او ورته یم چې صرف سور رنګ وي پیراګراف کې به تا سیټینګ کړی وي دغه ځای نه هغه سیټینګ نه هم پیدا کولی سي ټیب زیب کې استعمال وي ټیب بټن د چېرته ویلی وي هغه موږ په ورډ پیډ کې هم ټیب ویلې نو هغه د که چېرته پکې استعمال دی کې بیا اتومات راځي مخته ریفرنسز کې هغه د که چېرته استعمال هغه کې معلومولی سي کوم فریم دی کې استعمال کوم سټایلونه ډېر شیان د استعمال دي سټایلونه موږ دلته وویلې صحیح ده نو دغه ځای نه کوم سټایل دی کې استعمال وي هغه سټایل نوم هم ورکولی سي او هایلایټ کلر دی کې استعمال وي هغه هم انتخابولی سي خو زه راځم فانټ ته او صرف رنګ د لیکلو هغه کومه ګوره لیکلو رنګ ما شي ورکړی و سور سایز یې هم ورکولی سي خو زه سایز ما نه ده ورکړی سایز نه ورته انتخابوم اوکې اوس ورته یم چې ما ته هایلایټ که
نو صرف هغه ګویا راته وښوده چې د هغه د لیکلو رنګ څنګه ده سور ده نو کلیر کومه دا بیرته سپیشل کریکټرز دې کې ستا چې په انزرټ کې راځي درته ان ډیش ام ډیش کالم بریک دې چېرته کړی وي یا نور څه دغه نان بریکینګ سپیس ده نان بریکینګ هایفن ده مینول پیج بریک د دې چیرته کړی وي هغه ځای درته ښیي ډایرکټ د طرف پیدا کوي هغه ځای ته دې رسوي خو دغه نه فعلا موږ تېرېږو او نو فارمیټینګ دلته ګوره اوس فارمیټینګ انتخاب ده فونټ کلر ریډ ورته امضا تر ختم کا وایسې که هایلایټ کړي بېرته هغه ټول درته انتخابوي راځو دا وایي تاسې فایند ګوټو ته ځو ګوټو موږ مخکې ویلی یو ډېر ساده و کومې صفحې ته ځې فرض که ولې صفحې کې دلته خو یوه صفحه لیکل دي پکې که زه لږ لیکل پکې اضافه کړم ښه نو راځو فایند ته هغه ته ګوټو ته ورته هم چې ته ما بوځه کومې صفحې ته اوس څو صفحې دي 15 صفحې دي ټولې په اولې صفحې کې زه ولاړ یم ټوټل 15 صفحې دي ورته هم چې ما څلورمې صفحې ته بوځه ګوټو دلته به تاسې وګورئ څلورمه صفحه شوله هغه څویمې صفحې شمېره چې ورکړي سیکشن یې موږ مخکې پکې وایو کوم سیکشن ته ځان رسوي اول ته دویم ته دریم ته څلورم ته ډایرکټ هغه ته بیایي څویم لاین ته ځي بک مارک موږ لا نه ده ویلی کمنټ کوم کمنټ ته ځي کوم فوټ نوټ ته ځي کوم هیډینګ ته ځي ډایرکټ هغه ته رسوي او دې نه مخکې موږ په دې کې وایو ریپلیس موږ مخکې هم ویلی دغه چې اپشن دي ټولې په فایند کې استعمالیږي ګوره ته پیدا کا او د ګو په ځای شپ کې ولیکه فرض کا محمود کې ولیکه تاسو ته په نوټ پیډ کې مثال درکړی و د خط د لیکلو ریپلیس باندې کلیک کې یو بدلی ریپلیس محمود ولیکه ریپلیس آل باندې کلیک کې چیرته هم چې ګو لیکلی یو ټولو ځایونو کې به محمود ولیکه کلوز کا بیا راځو او بل موږ په دې کې وایو سلیکټ آل ټول انتخاب کا کنټرول پلس ا دې شارټ کټ دا ورسره سلیکټ آبجیکټس موږ لا نه دي راوړي آبجیکټس یو څو شکلونه جوړوم فرض که ما دغه دایره راواخیسته یوه کنټرول به پونیسي کلیک به کېده مخکې موږ وایو نقل ته راخلي یوه کاپي او د دې ورته هم چې رنګ بدل که بیا کنټرول که کلیک که رنګ یې بدل که کنټرول که کلیک که او د دې رنګ بدل که ښه نو دغه یو څو شکلونه ما جوړ کړه غواړم ما ګوره اوس دلته هم کلیک کېږي په دې باندې هم کلیک کېږي یو ښه مثال یې داسې زه ورکوم اکثر رایټ کلیک که دې باندې سینډ ټو بیک بیهایند ټیکسټ اوس دا نه انتخابېږي دا خو مخته دي که نه به زه څنګه انتخابوم دې لپاره به ته راسې او سلیکټ آبجیکټس اوس که په لیکلو کې چېرته کلیک نه کلیکېږي په هغه ځای کې د ګوره کرسر خو که آبجیکټس انتخابی انتخابېږي رایټ کلیک که بیرته دې باندې او برینګ ټو فرنټ برینګ ان فرنټ آف ټیکسټ دلته بیا راوړو ورسره بس د په دې کې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ بیرته زه ځمه د دویمې صفحې ته به زه لاړ شم او دې پیراګراف ته فرض که ما سټایل انتخاب که هیډینګ 1 دا خو لغات شه ټول به انتخاب کړم او ورسره دا یو پیراګراف مې منځ کې پرېښود په دې کې مې کلیک کړ او دې ته مې هم هیډینګ 1 سټایل انتخاب کړ اوس زه غواړم چې دغه لیکل او دا لیکل صرف انتخاب سي یا هیډینګ 1 سټایل کې چې کوم لیکل بیا د ټول انتخاب سي نور دی نه انتخابېږي نو ته به اول په هغه سټایل لیکلو کې کلیک کې یا به انتخاب کې او را به شي سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ هغه ټول لیکل چې دغه رقم سټایل کې وي هغه انتخاب دغه کې مې لکه لږ تغیرات راوستلي زه به دغه کې کلیک کړم صرف دغه دي دې کې لږ مخکې لکه سایز کې اضافه راوسته که دا مې اول انتخاب کړی و خو راځم یو بل هم دغه ځای کې زه انتخابوم فرض که دا پیراګراف ما انتخاب کړ او دې ته هم هیډینګ 1 سټایل ورکوم اوس ته هم چې دغه سټایل کې کوم لیکل هغه ټول انتخاب کا نو سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ چې په دې سټایل کې لیکل دي هوبهو دغه رقم دي سایز هم دغه ده رنګ هم دغه ده هغه لیکل صرف انتخاب کړ دې نورو کې لکه چې ما لږ تغیرات راوستل ورسره که دې کې کلیک کې عادي لیکلو کې غواړي چې دغه لیکل د ټول انتخاب سي چې په دې سټایل کې بیا به دغه باندې کلیک کې نو ګور اوس نور نه انتخابوي صرف به دغه سټایل کې چې کوم لیکل بیا به ټول انتخاب کړي دا کوم دې فایده څه ده ټول کې په یو وار مثال سایز زیاته بولډ ایټالیک په یو وار هغه کولی شي مثال ته موضوعګانې لیکلي مونوګراف چې کې نو هیډینګ 1 سټایل دې ورکړی هیډینګ 2 دې ورکړی هغه ته په یو وار ته بیا رنګ هم بدلولی شي او د سټایل سره انتخاب کې او یا سایز هم زیاتولی او کمولی شي پس له دې په دې کې راځي سلیکشن پین
دې باندې که کلیک کې هغه صفحې ته ځو چې موږ تاسې آبجیکټس کې جوړ کړي دي لکه دا په دې کې هم له دې ځای تاسې کولی شئ چې هغه آبجیکټ چې پټ شوی و لاندې له دې ځای انتخاب کړئ لکه دا اوس ما پورته راوړی د دې ځای انتخابولی شئ که کوم پټول غواړئ پټولی هم شي دغه سترګه ورپسې بنده کړئ یا ټول پټ کا یا ټول وښیه یا که دغه کې تاسې وګورئ دا یو ټول نه له پاسه ده که نه ورته دا ښکته ویسه په دې هغه کې یا بیرته پورته ویسه یا اخري یو انتخابومه را مخته که دی ونه یا بیرته شاته ویسه نو دا و د تاسې نن ورځې درس سبا به که ژوند و په انزرټ کې په کور پیج باندې کار کوو